نو دوستانو خیال لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ او دا مهال به ګورئ اف جي ټابز یوټیوب چینل. قدرمنو دوستانو تاسو لپاره مې په نننۍ ویډیو کې ډېره په زړه پورې او خوندوره طریقه راوړې ده. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه ستاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو په پلی سټور آیډي یعنې د جیمیل آیډي کې هغه سیټینګونه چې دي هغه ترسره کړو. دوستانو دغه ډېر مهم او حیرانونکي سیټینګونه دي. تاسو ویډیو تر اخره راسره وګورئ، ویډیو هیڅ ډول سکیپ کوئ مه، ځکه چې دغه ډېر ضروري سیټینګونه دي. بعضې خلک دي چې ملګري دي که نه چې هغوی خپل جیمیل اکاونټ جوړ کړي، خو دوی ته داسې پته نه وي چې موږ په دې کې څنګه خپل سیټینګ وکړو او څنګه دغه جیمیل اکاونټ چې دی هغه یو رسمي جیمیل اکاونټ کړو. دوستانو دغه ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، ویډیو هیڅ ډول سکیپ کوئ مه. دوستانو که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو جیمیل آیډي جوړول چې دي هغه ډېر اسانه دي. ما تاسو لپاره ویډیوګانې اپلوډ کړي هم دي، هغه ویډیوګانې وګورئ. دغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم د هغې ویډیو لینک شته دی. نو جیمیل اکاونټ جوړول چې دی هغه مشکل نه دی، خو موږ څنګه کولی شو چې جیمیل اکاونټ کې سیټینګونه ترسره کړو تر څو زموږ په هر ځای کې په کار راشي. دوستانو د دې لپاره به تاسو راځئ خپل موبایل کې به سیټینګ برخه راخلاصه کړئ. کله هم چې دوستانو سیټینګ برخه راخلاصه کړه به راشئ په دغه ګوګل اکاونټ باندې به تاسو کلیک وهلی. ګوګل باندې چې کله دوستانو کلیک واخلئ ته به راشئ مینیج یور ګوګل اکاونټ باندې تاسو کلیک واخلئ او هغه جیمیل چې غواړئ سیټینګ پکې وکړئ همدلته به انتخاب کړئ او به راشئ په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ. کله هم چې دوستانو په دغه باندې کلیک واخلئ راشئ په دلته به د پرسنل انفو باندې تاسو کلیک واخلئ. ښه دوستانو په دغه باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ تاسو به دلته لومړی کې اوس راشئ. لومړی خو دوستانو دغه که غواړئ په دا جیمیل باندې خپل تصویر ولګوئ نو هغه هم اسانه ده. دوستانو تاسو به راشئ په خپل تصویر باندې به کلیک واخلئ، دلته به راشئ یو تصویر به ورته انتخاب کړئ او هغه به پرې سیو کړئ. او دوستانو تاسو بیا دلته پکې لاندې راشئ. دغه لاندې برخه کې به دوستانو تاسو لومړی دغه اپشن وینئ، دغه خپل نوم کولی شئ. دغه ځای کې تاسو نوم هم ورته چینج کړئ. هره به شئ دوستانو دلته به نوم ورته چینج کړئ او دلته نیک نام هم تاسو ورکولی شئ. هر ډول نیک نام چې تاسو ورکوئ هغه تاسو ورته ورکولی شئ. دوهمه برخه کې دوستانو تاسو لپاره دغه د زیږېدو نیټه ده. دغه زیږېدو نیټه هم تاسو کولی شئ چې دغه ورته تبدیل کړئ او بدل یې کړئ. ورته بعضې ملګري چې زیږېدو نیټه یې هغه دلته ورکړې نو دوی چې کله جیمیل باندې یو کار کوي نو هغه هلته ورته وایي تا د جیمیل زیږېدو نیټه چې دی هغه غلطه دی. دلته د زیږېدو نیټه هم ورته ورکړئ او بیا لاندې راشئ په سیو باندې کلیک واخلئ، دغه به هم ورته تبدیل شي. او دغه ځای کې دوستانو اوس راځو دغلته موږ ته وایي جنرال، یعنې تاسو کومې برخې کې یعنې تاسو ښځینه یئ یا د وناسو برخو څخه یو یا که د ذکورو څخه یئ. نو دوستانو دلته تاسو ته اوس صفحه راځي. دوستانو که تاسو ښځینه یئ نو پاس میل به ورته انتخاب نه فیمیل به انتخاب کړئ او که نارینه یئ نو میل به ورته انتخاب کړئ. کم نو زه دوستانو راځم میل انتخابم را شئ په دلته به سیو اپشن باندې کلیک واخلئ او دغه به هم در سره سیو شي. او دوستانو په دغه برخه کې فون نمبر تبدیلول چې د دې لپاره ما ویډیو تاسو ته جوړه کړې چې موږ څنګه کولی شو د جیمیل اکاونټ لپاره ټلیفون نمبر چې دی هغه بدل کړو او تبدیل کړو، یو بل نمبر ورته ورکړو. د هغې ویډیو لینک هم په ډسکرپشن کې شته دی، هغه هم در سره کتلی شئ. دوستانو دغه ځای کې هم تاسو کوم ځای کې دوستانو اوسېږئ یعنې تاسو د اوسېدو ځای چې دی هغه کوم ځای دی. دلته تاسو ورته ورکړئ. زه مثلا ورکوم خوزازي میدان او دغه چې دوستانو کله ورته ورکړئ غلا به شئ په د سیو اپشن باندې تاسو کلیک ورته واخلئ. په دغه سیو باندې دوستانو کله کلیک ورته واخلئ ته تاسو کوم ادرس چې دی که نه تاسو چې په کوم ځای کې اوسېږئ هغه به هم دلته دوستانو اپلوډ شي. ورک یعنې تاسو څه کار کوئ، تاسو چې هر څه کار کوئ هغه هم تاسو کولی شئ په دغه ځای کې ورته ولیکئ. زه مثلا ورته لیکم کمپیوټر شاپکیپر، نو د کمپیوټر دکان لرم نو دلته به راشئ په سیو باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ او دغه به هم دوستانو تاسو اپډیټ شي ورته. او دوستانو دلته تاسو راشئ ادر اډرس یعنې نور کوم ادرس که لرئ دغه ادرس به هم تاسو ورکړئ. ما ورته ورکړي دي دوستانو، تاسو به هم ورته کولی شئ چې ورته دغه ادرس ورکړئ. په دغه برخه کې هم تاسو ادرس ورته ورکړئ او په دې کې تاسو نور سیټینګونه هم دوستانو کولی شئ، خو نور داسې ضروري سیټینګونه په دې کې نه دي دوستانو. او بیا په دوستانو اوس تاسو راشئ دلته بلې برخې ته موږ پکې راځو، لاندې دلته پکې راځو نور سیټینګونه هم په دې کې دوستانو موږ اوس غواړو چې وکړو. دلته د پاسورډ برخه ده، که دغه پاسورډ باندې تاسو دوستانو کلیک واخلئ او دلته تاسو پاسورډ هم ورته تبدیله کولی شئ دوستانو. دلته راشئ خپل پاسورډ به ورکړئ او بیا به راشئ په د نیکس باندې به کلیک واخلئ او دلته به تاسو نیو پاسورډ وغواړئ، نوی پاسورډ به ورله ورکړئ او بیا به کمپرم پاسورډ والا ورکړي، همغه نوی پاسورډ به دوباره هم ورته ورکړي او نیکس باندې به کلیک واخلئ نو تاسو پاسورډ به هم دوستانو ورته تبدیل شي او چینج به شي. دوستانو موږ دلته راځو د ژبې برخې ته. دغه جیمیل کې دوستانو ژبه موږ غواړو چې انتخاب کړو، تاسو کولی شئ ژبه هم پکې انتخاب کړئ. نو تاسو کولی شئ
چې هره ژبه وي. مثلا یونایټډ سټیټ ما انتخاب کوم، زه دلته راځم دوستانو یونایټډ سټیټ بر کې په دغه ژبه ورته انتخابوم. تاسو هم کولی شئ چې دغه ورته انتخاب کړئ. دلته تاسو دوستانو صرف انګلیش ورته ولیکئ نو هغه به تاسو ته راواوړي او دغه به تاسو کلیک کړئ. لاندې برخې ته پکې راشئ، دلته تاسو ته لیکلي دي یونایټډ سټیټ، په دغه باندې به کلیک وکړئ، را به شئ سلیکټ به ووهئ او دغه ژبه هم دوستانو ورته تبدیل شي. او دلته کولی شئ فارسي، هندي او هره نوره ژبه چې وي هغه هم ورته اضافه کړئ دوستانو، یعنې نورې ژبې چې وي. او بلې برخې ته دوستانو اوس راځو بل سیټنګ دی کې موږ څنګه کوو دوستانو. دلته تاسو ته وایي انپوټ ټولز، په دغه انپوټ ټولز کې تاسو کولی شئ پښتو ژبه هم ورته انتخاب کړئ. ما ورته انتخاب کړې ده پښتو ژبه. دلته دوستانو تاسو راشئ په اډ لانګویج باندې به کلیک واخلئ او دلته تاسو اډ لانګویج کله چې کلیک کړئ ته ورته پښتو تاسو ولیکئ. نو پښتو چې کله ورته ولیکئ دا به درته تاسو راشي او په سلیکټ باندې به کلیک واخلئ او دغه به هم دوستانو تاسو ورته اډ کړئ. دوستانو دغه په جمیل اکاونټ کې په پرسونل انفو کې سیټینګ تر سره کول چې موږ څنګه کولی شو په دې کې سیټینګ تر سره کړو. دوستانو په دې کې زیاتې برخې دي، ډاټا ان پرایوسي برخه ده، سیکورټي برخه ده، داسې دغه بله برخه ده او ترڅنګ دوستانو پیپل اینډ شیرینګ برخه ده، ترڅنګ دلته پیمنټس اینډ سبسکرایبیشن دغه برخه ده. یعنې زیاتې برخې دي دوستانو په دې کې. که موږ اوس مکمله طریقه درته ښیم نو ویډیو بیخي اوږدېږي. انشاءالله په دې کې به زه راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته وښیم چې په دې کې موږ څه کولی شو او دغه د څه لپاره پکارېږي او ترڅنګ دغه خوم برخه ده په دې کې څه کېږي. نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه اخر ده چې دغه ویډیو مو خوښ شوي وي نو که ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په